یاره غمه نن خو چې نه پرېږدمه نه به وای خدای دې راوله دا چیرې یم ما پر اسمان غوښتې ته په مځکه په لاس رالې بخ محمد خدای راوله دا چمو به نه سرخطا اوس دا خدای پلار چې ما سره ووینې ژاړې او خاندې بخښه بخ محمد وروره په خیر یې په خیر یې دا خو ته عارف لا ما ته ژاړې او خاندې فریادونه کوي عارف لا په دغه رقم ځان راڅه خلاص کړه سبب دی یاره بخ محمد وروره ستا قربان سمه ډېر کوشش مې کړی دی دا ستا پور در ادا کړم اوس راولاړ شولم خپل د رزق د روزي ټکسي خرڅوم ستا پور در ادا کوم نن مې څومه ورځ ده چې تا ته پټم کور ته چې درسمه ورې پټ سي نن په لاره کې نن درېیمه ده چې په لاره کې دلته ولاړ یم چې ته به کله په لاس راسې منګردانې نن په لاس رالې نن دې نه پرېږدم ما د ځان سره دا کول کړي دي د درې بوټونه درڅه کاږم کالي درڅه کاږم منګر دا خپل کور درڅه اخلمه بخ محمد دا دې ستا بلا واخلمه ستا قربان سمه زه خامخا در کوم دا دې ټکسي په بلا دې پر خرڅېدو دي امید روي دا وارې قسم درته خورمه دا څو وارې عارف لا وایه ما ټکسي خرڅ کړي کله چې رخصه خرڅه کړي او پیسې دې ورک سي دا وارې مې د رشاګو خرڅومه بل وارې مې درواغ درته ویل دا پیسې راکړه بس زه ستا پیسې در کومه درواغ خو نه وه درواغ درته وایي شهره او شرمنده دې سي نو څه وخت چې خرڅه بس خرڅوی دې پیسې رااخلمه پیسې څه وخت راوړې پیسې بس دغه څلورو پنځو شپږو اتو ورځو کې راوړمه نو دا څو ورځې شوې څلور پنځه شپږ دا څو ورځې شولې ولاکه یاره زه نو اوس دلته ستا دپاره کالکولیټر لرمه چې حساب به ورته کومه نه مې دونې مغز لرمه او ستا دپاره زه اوس ریاضي هم نسم شروع کولی حساب یې زده که ته دروغو دغه حساب کوه چې دا څلورو پنځو شپږو اتو ورځې کېږي څو زه د هخوا در باندې راځمه پوه شولې